THE دی یا د نننی ټاپک دی زمونږ د THE دی یا د پروناونسیشن په باره کې چې دا مونږ څنګه تلفظ کوو. ځینې خلک وګورئ ځینې خلک وایي THE دی، ځینې وایي THE د. دلته دا دی صحیح دی که دا د صحیح دی؟ نننی ویډیو زمونږ د دې د پروناونسیشن په باره کې. د پروناونسیشن مطلب دا چې د دې تلفظ په باره کې ده چې دا به مونږ څنګه وایو. نو که چېرته د یو ورز په پیلنی ټکی چې کوم دی هغه واولي نو دا به بیا دی ویلی کېږي. او که چېرته د یو لفظ پیلنی ټکی کانسوننټ وي، کانسوننټ مطلب دا چې د واول نه وي، د واول نه علاوه وي، نو دا به بیا مونږ هغه دپاره د وو. HE دی مونږ استعمالوو. نو دا دپاره مونږ د اورنج، د ایپل، د ایلیفینټ دلته مونږ دی ولې استعمال دی ځکه استعمال کوو دلته مونږ چې ما وویل تاسو ته مخکې چې کله د یو لفظ وي ورز وي، که هغه ناون وي او که هغه ورب وي، که هر څه وي، خو چې هغه پیلنی ټکی زموږ سره واول وي نو هغه لپاره به مونږ دا دی وو. او که چېرته کانسوننټ وي نو هغه لپاره به مونږ د وو. نو تاسو د پیلنی ټکي ته وګورئ د دې ایپل دا زموږ سره واول دی، واول زموږ سره پنځه دي AEIOU. نو دلته کې دا ای زموږ سره واول دی پیلنی ټکی، دې ته ولې مونږ دا دی ویله. بل اورنج، د اورنج دلته او زموږ سره واول دی. ایلیفینټ ای زموږ سره څه دی واول دی، مونږ ځکه دې لپاره دی ویل. بل زمونږ د به څه لپاره استعمالوو THE د ویلی کېږي او دی ویلی کېږي. خو دی به مونږ لپاره استعمالوو چې پیلنی ټکی واول وي، او د مونږ لپاره استعمالوو چې پیلنی ټکی کانسوننټ وي. مطلب دا چې کوم پیلنی ورډز وي د یو نو هغه به زموږ سره څه وي کانسوننټ وي. فار ایگزامپل د روم، د سکول، د هاوس، د پین، د بوک. مونږ دلته ځکه استعمال کوو چې دې پیلنی ټکي وګورئ تاسو دا زموږ سره واول نه دي، دا کانسوننټ دي. دې د وجې مونږ دا د استعمال کوو.